سپین بولدک ولسوالۍ له لارې د تیرو 15 ورځو په موده کې 14,000 کډوالې کورنۍ راستنې شوي. د کندهار سپین بولدک ولسوالۍ کې د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو سرحدي امریت مسؤلین وایي د تیرو 15 ورځو په لړ کې تر 14,000 کورنۍ تازه د سپین بولدک ولسوالۍ له لارې خپل هیواد ته راستنې شوي. د کندهار ولایت سپین بولدک ولسوالۍ د کډوالو چارو سرحدي امریت مدیر مولوي عبداللطیف حکیمي وایي سپین بولدک ولسوالۍ ته د تیرو 15 ورځو په لړ کې د سپین بولدک ولسوالۍ له لارې د پاکستان هیواد څخه 14,000 کډوالې کورنۍ افغانستان ته راستنې شوي چې فردي ارقام یې 4,400 کېږي. د نوموړي په خبره د یادو کډوالو هر ډول خدمت شوی. 14,000 کورنۍ خپل هیواد ته راستنې شوي دي چې جمله کسان یې 4,400 نفر کېږي. په تیرو 15 ورځو کې خپل هیواد ته راستنه شوي. د دوی لپاره مکمل امکانات سهولتونه برابر شوي دي، هغه که خوراک، څښاک او که د ظرف دي او که صحي خدمات دي او که د ترانسپورت خدمات دي او که د دوی د صحت اړوند کوم مشکل دی، د ټولو دپاره پوره امکانات او چمتووالی موږ لرو او انشاءالله په هغه کې هېڅ ستونزه او مشکل نشته. په ورته وخت کې تازه راستانه شوي کډوال وایي خوښ دي چې د لسیزو او کلونو وروسته خپل هیواد ته راځي او دلته ژوند پیلوي. هغوی زیاتوي افغانستان د راتګ سره د اسلامي امارت لخوا پر وخت یې مرستې او خدمتونه شوي دي. څوک یې نه پرېږدوله، ماجره ګرې پسې راخیستله. ماشاءالله الحمدلله ډېر ښه. دغه 1,000 روپۍ هم راکړلې او سیم کارډونه هم راکړله ګردو ته. خرچه غرمه دلته موږ رالو ډوډۍ هم راکړله. اسلامي امارت ډېر خدمات د مهاجرو ته کړي دي. دا ځورېدلي خلک دي، د هغې خوا ځورېدلي دي. دوی هم ډېر په ښه طریقه سره په ښه دغه سره دوی ښه راغلاست ویلي دي. ښه خدمات یې ورته کړي دي، که د خوراک په دغه سره سي، که دوی د راتلو چې کوم اوسېدونکی ځای دی د اوسېدنې د هغه په دغه سره دوی ښه دغه کړي دي، خدمت یې کړی دی. د یادولو ده چې د تیرې اونۍ راهیسې په پاکستان هیواد کې د دوامداره لاریونو او لارو د بندېدو له وجې د کډوالو د راتګ شمېر هم کم شوی، خو مسؤلین خبر ورکوي چې لا هم زیات افغانان په پاکستان کې پاته دي چې راتلونکي کې به خپل هیواد ته راستانه شي.